قطر کې د سولې د بین الافغاني خبرو د دوهم پړاو پیل سره لا هم سویلي ولایتونو کې جګړې نه دي کمې شوي. د کندهار د پنجوایي اوسیدونکې 55 کلنه زلیخا په جګړه کې خپل د کورنۍ څو غړي د لاسه ورکړي او په سیمه کې د جګړې تازه څپې اړه کړې چې خپله سیمه پرېږدي او د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د کډوالو کمپ ته ولاړه سي. دغه میرمن وایي جګړو کې هر کور قرباني ورکړې او نور اړتیا ده چې قطر کې په خبرو بوخت ټیمونه پر سولې او دایمي اوربند سلا وکړي. طالبان دې داسې وکړي سوله دې وکړي د حکومت سره چې خدای پر قراره کې سره خدای دې یو لاس کې سره هغه هم د یوې مور زامن دي دا هم د یوې مور زامن دي سره وژني. دا څنګه پیښه ده؟ دا خو داسې پیښه ده یو ورور وژني بل ورور وژني. ولې وژني؟ داسې نه کېږي. دا رقم خو نه کېږي. یو لاس داسې کوپر خوا دې ولاړې وای کوپر مخ تور سو. خو دا دې موږ خپله سره جنګېږو خپله به دې سره اخیستي یو. ولې؟ قطر کې د بین الافغاني دوم پړاو کې نور افغانان هم د روان تاوتریخوالي د درېدو او اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي نور دې د هیواد د پرمختګ لپاره پر سوله توافق وسي. دغه غوښتنه لرو چې اخلاص مابین ته راشي، صداقت مابین ته راشي د طرفینو د طرفه څخه، نو باید تاوتریخوالی کم شي د یو څه موقت وخت لپاره چې نتیجه ورکړي که نه ورکړي. زما په نظر خو تاوتریخوالی کمېدل څخه چې د یو وخته پورې اوربند شاید ښه نتیجه ورکړي بلکې دغه اوسې اوربند وشي. که یوه طرف ته مرې ام افغانان دي که بل طرف ته مرې ام افغانان دي. دا د افغانستان چې یو کوچنی ملک دی 15 میلیونه نفوس لري. دا زموږ پر نفوسو باندې ډیر اثر کوي چې نوي ځوانان د یوه طرف بل طرفه قتلیږي او سپین ږیري و دا به پاتېږي. اوس زموږ د زنانو شمیر تر نارینه زیات سوی دی. هغه په دې خاطر چې موږ تلفات زیات لرو. قطر کې داسې مهال د سولې دوهم پړاو خبرې پیلېږي چې لا هم په هیواد کې په ځانګړي ډول سویلي ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او هره ورځ ورڅخه د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي. قدرت الله رضوان، روهي نیوز، کندهار.